یو بادشاہ تیر شوی دی اورنګزیب عالمگیر، د په زور دا پلار نه بادشاهي اخیستې و، غالبا شاه جهان پلار. او دا مغلیه دور دا بادشاهان بعض ډېر ظالمان تیر شوي دي. په زور یې د پلار نه بادشاهي واخیسته او پلار یې په نظربند کې جیل کې واچو. د ویره دا پلار په څه طریقه خوشحالول پکار دي اوس، ځکه ما وله بېعزتي وکړه، بادشاهي مې هم ترې واخیسته چې اوس یې خوشحاله کړم. نو د ده زوی و، هغه ته وی بچې قرآن شریف یاد کا، قرآن شریف یې یاد کا. وی ورشه بابا د جیل کې دی نیکه دی او هغه ته ووایه چې ما قرآن شریف یاد کا، او که خیر به قرآن لولم او تلاوت به کوم او بابا تا ته به هم دعاګانې کوم. چې دی د اورنګزیب دا زوی لاړ د اورنګزیب بادشاه پلار لا جیل ته، نیکه بابا قرآن شریف مې یاد کا او تلاوت به کوم او تا ته به دعاګانې کوم. ډېر هوښیار و شاه جهان، هغه ورته وی ښه، وی چې تا یاد کړه نو ما ته څه پیدا ده، پیدا خو ستا پلار ته ده. اورنګزیب عالمگیر پوه شو چې واقعي زما زوی یاد که خدا قیامت پر ورځ به تاج ما ته پسریږي، زما پلار ته خو به نه پسریږي، اورېږه زه یې یادومه. نو د پلار د رضا کولو دپاره قرآن شریف یاد کړ. نو چې کله یاد کړ نو زوی ته یې وی ځه ورشه بابا ته دې ووایه چې ستا زوی اورنګزیب قرآن شریف یاد کړ. چې دې ورغې نیکه بابا مبارک دې شه، ولې نو بچې ستا زوی اورنګزیب عالمگیر هغه قرآن شریف یاد کړ. وی اوس به ما ته تاج پسریږي، اوس زما فایده شوه. زه زما زوی ته ووایه اورنګزیب ته چې ما سره څونه ظلمونه او بدۍ دې کړي، امې د ټول د دې په برکت معاف کړل. دلته که دې رانه بادشاهي واخیسته خو چې قرآن دې یاد کړه، دې بادشاهۍ په مقابله کې به د قیامت پر ورځ ما ته بادشاهي میلاویږي. قرآن شریف ډېر د برکت کتاب دی او د برکت به ولې نه؟ قرآن شریف د خدای خبرې دي، د الله خبرې دي. نو د الله د ذات څونه برکت دی، د هغې انتها نشته. نو د الله د خبرو به مغسې برکت دی که نه؟ د الله د ذات څومره لویي ده، د الله د خبرو مغسې لویي ده که نه؟ د الله ذات څومره لوی دی، د الله خبرې مغسې لوی دي که نه؟ څومره چې یو سړی لوی وي نو د خبرو یې هغومره قدر. نو د الله د لویۍ او د قدر څه اندازه نشته. دارنګې قرآن شریف د الله خبرې دي، د هغې هم څه اندازه نشته. نورونو دا ډېر لوی د سعادت او د برکت خبره ده. خپلو بچو باندې قرآن شریف زده کې، حافظان یې جوړ کې، عالمان یې جوړ کې. قسم مې دې په خدای وي، قسم مې راته وخوړ، هغه بچې چې هغه دینداری نیک عملی قرآن لولي منځ کوي تلاوت کوي، د مور او پلار دپاره د هغه غټ دنیادار بچي نه بهتر دی چې هغه تلاوت او منځ نه کوي او ډېرې پیسې تنخواګانې دي. بچی خو هغه دی چې ته مړ شې د ژوند او د مرګ څه پته لګي. ته مړ شې او په قبر کې پروت او ستا دا بچی تلاوت کوي او تا ته فایده در رسي. ستا دا بچی منځ کوي 2 رکعات او ثواب درته بخي. ستا دا بچی صدقه کوي او تا ته ثواب بخي. په هغه بچي به څه کوې چې پیسه به ډېره ګټي دي او سړی دی نوم یې درته نه اخلم، ممکن د بعضې ملګري وپېژني. هسې بده خبره. یو ځل یې خبره کوله چې زوی باندې مې تعلیم وکړو، غټ تعلیم مې پې وکړو، او چې څه جایداد او ځمکه وه مې پې خرڅ کړل. دلته ډاکټر شو. بیا یې بابا ځم امریکې ته، هلته ډګري علم او ښه مضبوط ډاکټر بشم. امریکې ته مې ولېږه. امریکا کې لګیا او سبق یې وی چې څه جایداد او وړي موړي وه ټوله مې خرڅه کړه د هغه زوی دپاره. یو کور راته پاته شو، یو کور کې اوسېدم. زه خیر دی که بچي له مې هر څه خرڅ کړل، دی به ډاکټر شي، بیا به راځي غټ غټ فیسونه بالي، بیا به جایداد والو، ځمکې او کورونه هر څه به بیا والو. وی سموده به یې خرچه را لېږله، خرچه یې بنده کړه. ما به ورسره رابطه کوله، بیا یې رابطه هم بنده کړه، ټیلیفون سسټم یې م راته بند کړ. زه حیران یم چې یو کورکۍ مې پاتې چې دا خرڅ کړم، کوم ځای به اوسېږم؟ د کرای کور کې به اوسېږم که د بل چا همسایه بیم، او که دې کور کې اوسېږم د ډوډۍ درک مې نه لګي، نوکري نشته، جایداد خو ټول د زوی د تعلیم دپاره مې خرڅ کړ. وی ډېره موده پس په ټیلیفون میلاو شو. ما ورته چې بچې ما هغه هر څه ستا دپاره خرڅ کړل، زه څه وکړم، څه وخورم، سوال وکړم، پیسې نه رالېږي، راځې نه، ما نه بوځي، زه څه وکړم؟ وی ما ته وی چې بابا نن نه پس را سره ټیلیفون باندې خبرې ونه کې،
ما دلته ځان له ښځم کړې ده او ما سره دونه ټیم نشته چې تا سره په ټلیفون خبرې وکړم. ټلیفون یې راته بند په سرو سترګو جاړي. په داسې زوی به څوک تا زوی مالدار که او تا په زوی ډېر لوی تعلیم هم وکړ او ډېرې پیسې دې هم پې ولګولې او هغه زوی لګیا دی اوس پیسې ګټي تا لی نه درکوي. هغه د هغه دی او د هغه د بچو دی. تا له به څه درکي؟ او چې هغه کامیابیږي او پیسې ګټي ته به او یو اتیاو کالو نه وړېدلي یو 10 کاله ژوند به پاتې. ستا له هغه بچې فایده دی چې په آخر کې دې په کار راشي. تا له هغه بچې فایده دی چې ته په قبر کې پروت یې او ستا په کار راشي. او کم بچې چې صرف پیسه وپېژني، پیسه پیسه پیسه، دولت دولت دولت، مور څه پېژني او پلار څه پېژني. او که په ژوند دې قدر هم کوي خو چې مړ شي 2-3 ورځې به دې یاد کړي، قسم دې که دې بیا یاد هم کړي. پلار څه پېژني، مور څه پېژني. که ځان له دې څه کړي ښه پخه، خو دغه زوی نه تمه مه کوه. هغه زوی نه تمه وکړه چې قرآن شریف یې یاد که، هغه بچی نه تمه وکړه د ثواب چې قرآن شریف یې یاد که، حافظ جوړ شو، عالم جوړ شو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نے نقل کی. اللہ فرمائی دا جنت متعلق اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وی نیکانو خلقو لمدا سے خوشحالی تیاری کړی دي چې هغه نه د انسان سترګې لیدلي دي تفصیلات، او نه غوږونه د هغې تفصیل اورېدی شي، او نه د انسان په زړه کې دا خوشحالی تېرېدی شي. رسول الله مبارک فرمایي وی داسې جنتونه دي چې د هغې خښتې د سرو زرو دي، او داسې جنتونه دي چې د هغې خښتې د سپینو زرو دي. نو په کم جنت کې چې کم باغونه او کم جنتونه د سرو زرو د خښتونه جوړ دي، دا خښتې پسې لګېدلې دي. د دنیا خښته به یا په خټه لګې یا به په سیمټو لګې، او د هغې خښتې چې یو بل سره لګېدلې دي هغه خوشبویه مشک دی. مشک نن سبا مشک د سرو زرو نه قیمتي دي. اصل مشک نه ملاویږي، او که اصل مشک درته ملوم شي نو په 50,000 روپۍ تولم درته نه ملاویږي. او خوشبویه شی دی. هغه حکیمان وی مشک عام باشد که خود ببوید نه که عطاری بگوید. وی مشک هغې ته وی چې تا ته ځان په خپله وښیي، چې عطاري درته ښیي دا نه دي. عطاري خو به صفت کوي، مشک به ځان په خپله ښیي، د خپلې خوشبویۍ نه به درته ځان ښیي چې زه مشک یم. نو څونه قیمتي شی. نو یو خښته د سرو بله د سرو، او په منځ کې به مشک لګېدلي چې هغه به خوشبویي کوي، دیوالونه به هم خوشبویي دي. او د هغې جنتونو چې دننه څومره لوښي دي، او د هغې څومره دننه کړکۍ دي، او د هغې دننه څومره سامان دی، دا به هم د سرو زرو وي. او بعضې جنتونه د سپینو زرو نه جوړ دي، خښتې د سپینو زرو دي، او منځ کې مشک لګېدلی دي، او په هغې کې چې څومره لوښي دي، کنډولي دي، پیالې دي، او د خوردنوش سامان دی، دا به هم ټول د سپینو زرو نه. حضور پاک مبارک فرمائی وی جنتیان بزان تا عود لگے کئی. عود دا یو خو زمونږ دا عود دی، دا خراب شی دی، دا مړو له خلک راوړي. عود په عربو کې ډېر قیمتي شی دی. په دې مکه مکرمه کې ما لیدلی دي، خو چې طواف کې ګڼئ بیا نی، او د حج په دې ورځو کې په دې اخرو کې اکثر وي. نو دا عرب دا چلو کی چې هغې یو د دې مخصوص لوښی دی، هغې په سر د پاسه یې ښو دی، او عود چې دی هغې پکې لوګې کړی او په طواف کې ګرځي خوشبویي کوي. نو ما خپل رومال راواغېشته، مې ورېږه زه اندازه علم رومال مې راواغېشت، د هغه خوشبویۍ د پاسه مې رومال له غوندې ونیوه، او داسې مې پې لږ خور راخور کو. ته یقین وکړه هلته مو چې پاکستان ته م رالم نو زما د هغه رومال نه خوشبویي تله. نو دا د دنیا عود دی، نو چې د جنت عود به څونه مزیدار او خشتی. نو حضور پاک فرمایي چې عود به لوګي کېږي خشته، خو چې عود په کومو لوښو کې مجمر ورته وایي، چې په کومو لوښو کې هغه عود لوګي کېږي هغه به د سرو زرو د سپینو زرو وایي. او چې کم جنتیان په کومه ګومنز باندې سرونه ګومنز کوي،
یا کمی خزی پی ویخت گومنز کئی ناوام د سرو زرو گومنزی بی دار سخو اللہ سر دی اللہ چو غواړي ورکی چی نئی نبی دا یو جنتی دا ہر جنتی پکور کے سلور والے یو دا خشتو شاتو سوچا دنیا کی سوچا شات کم دی او یو سوچا پہ اعلی بغیر دوبو او یو شراب او د دنیا په شرابو کې نه شمشتا او سرخوږی مشتا او د آخرت په شرابو کې نه سرخوږی شتا او نه پکې نشه شتا او یو د اعلی او مزیدارو یخوبو دا سلور ولی یو صحابی تپوس کی دا اللہ رسولا د دنیا په ولو کې خټی او لاندې پکې کاڼي وي د جنت په دی ولو کې خټه کاڼي شتا وی او خټه پکې شتا خو هغه به مشک او عنبر بی او چې دی ولو کې لاندې کم کاڼي ابا یاقوت زمرد مرجان او لالونه بی ابا د جنت په دی ولو په دی ویخ کې پراتی او د هغې رڼا به د غوبونه بار روزي دا نخون بکی ما یو ځای کې په اماراتو کې یو ځای کې مې یو ولو لیده مصنوعي غوندې لختې ولی جوړه کړې وه نو د جنت دا منظر را مخکې شو په هغه وله کې په دې ویخ کې لیټونه لګولي سره او شنه بلفونه په دې ویخ کې لګېدلي وو د پاسه پې اوبه بلېدې او تېرېدې نو د هغې بلفونو رڼا د هغه اوبو نه بار راوته شپه ډېر خوند یې کو بره پې د پاسه اوبه روانې او لاندې پکې لیټونه لګېدلي سره شنه قسمه قسم رنګ رنګ مې ګوره دا صرف لیټونه دي او د جنت په ولو کې به کاڼي پراتی او د هغې هغه چمکېدل او پړقېدل او رڼا به بار روزي چې څومره خوند به کوي یو صحابي تپوس کی حضرت وی په جنت کې دوړه شته وی او دوړه هم پکې شته خوره خو هغه به زعفراني زعفران څونه قیمتي شی یو بل صحابی تپوس کی حضرت وی پا جنت کے سونشتا وی اللہ دے بوزا نو وی خدای بدل دا سور یاقوت یو اسدر کی دا سور یاقوت او دا غب وزری وی او تب پی سور شے او چے کم زیادے خوخی پا جنت کے با پکیلتا گردے دا دا جنت سیزون دی زمارون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کم از کم دا یو جنتی با دواو یا خزی بی حوری دواو یا حوری بی او اتیا زر خادمان بی اتیا زر خدمتگانا خادمان با دی سنگی قرآن شریف کے اللہ فرمائی کہ انہن الیاقوت والمرجان دا سے خشتخ کلی لکا دا یاقوت و دا مرجان پشان مزیدہ او د سړی عمر بسونه دری دیرش کاله به د هر انسان عمر دینه به عمر نه زیاتیږي او قد به سونه دیرش گزه اوږد او درې نیم گزه پلن هر جنتی به دیرش گزه اوږد او درې نیم گزه پلنی دا غټ قد دی دپاره چې د جنت په خوشحالو په خوندونو باندې پیشي وی سیب مارغان پا کشتا پا جنت کی وی آو مارغان با پکیوی خود اوخان عمر مارغان بی وی دا خو بڑیر اعلاوی حضور پاک فرمائی وی دا مارغان با علی خو چه سوکی خوری اگا خورون کی بیم دیر مزیدار و علی جنتیان نو دواو یاد انسان حوری خزی اب سونا خشتی رسول اللہ مبارک فرمائی چو بس کی نو دا به د مرینه بارخ کاری او په وجود کې چې کم نلی دی هغه به د بهر نه ښکارېږي او چې کم یې په سر پیچک دی او ویختې پې تړلی دی د هغې قیمت د دنیا او د مافیها نه بهتر دی او که د جنت یوې ښځې دنیا ته مخ راښکاره که لاضواء ما بین المشرق والمغرب وی د مغرب او د مشرق په منځ کې دا دنیا به روښانه کی او دا دنیا با دا خوشبوئی نه ډکه کی ده دومره خوشبوئی چې جنتی خدای په دې نوک پورې کوي که هغه دنیا ته راښکاره شوه په دنیا کې به څوک د خوشبوئی د لاسه ژوند تیر نه کي زمارونو د دنیا دا ښځې به هم در سره د آخرت هغه به مي د جنت او دا به هم در سره نو ما ته عمر حیات وی په ترجمه کې وی دې بلاګانو نه مونږ هلته هم نه خلاصېږو
دا بال ته بلاګانې نی، دا به د جنت د ښځو سردارانې وی، د ټولو حورو سردارانې به دا د دنیا ښځې وی. هلته به د ښځو او د بنو په منځ کې جګړې نی او د سړو منځ کې به هم جګړې نی. قلوبهم کقلب رجل واحد، لکه د یو سړي زړه چې څنګه یي دقسې به وي، نه به یو بل سره اختلافي، نه به بغض او حسدي او نه به جګړې به. دا شی به نه. ډوډۍ به خلک خوري، خوراکونه، خو د خوند دپاره به یې خوري. ګورې د لوږه نشته چې سړی وږي شي، ښه چې لوږه نشته نو ډوډۍ سره خوري او میوه د خوند دپاره. بعضې وخت کې سړی موړ او میوه خوري او تږي کېږي به نه، نو بیا اوبه او دا مشروبات پس دپاره څکي، دا د لذت دپاره. لکه بعضې وخت سړی تږي نه شربت څکي. جامې به هم پکې میلاویږي، جامې به یې د ریخمو اعلی، نري ریخم او غټ ریخم چې د چا څنګه خوښي. درزي پکې نشته او نه د کپړو دکان مارکیټ شته. د انارو د بوټي په شان انار وی، دی به انار روشو کوي چې په منځ یې مات کې خشته جوړه به ترې روځي او د هر انسان د کچ جوړه وی، دی به یې واغوندي. جامې به نه خیرنېږي، د خوند دپاره به خلک جامې بدلوي او اغوندي به. زمارونو جنت کې یو بازار به لګي، هغه بازار کې به جنتیان یو بل سره ملاقات کوي. د چا مرتبه لاندې ده او د چا پورته ده. حضور پاک فرمایي وی داسې به یي لکه ته چې په اسمان کې د ستوري وینې، دقسې د جنتیانو مرتبې به د یو بل نه لرې وي. څوک به لاندې مرتبه کې، د چا به هغه ستوري پړقېږي، دا به د هغه جنتي. د چا هغه بل ستوري پړقېږي، دا ستوري تا ته خو رکوټې ښکاري، خو دا رکوټې نه دی، دا دنیا د ټولو نه رکوټې ستوري دی. دا تا ته چې دا پوټینې د شینولي په شان دا ستوري ښکاري، دا بعضې له دې دنیا په لس چنده او شل چنده غټ دي. دقسې دا جنتیان به درته د ستورو په شان پړقېدلې ښکاري. څوک به لاندې مرتبه کې، څوک په بره، خو خرابه مرتبه د چا به هم ني. او الله به داسې صبر ورکړي چې د چا مرتبه لاندې د هغه ته به دا خپل ځان د ټولو نه غوره ښکاري. ابه دا نه غواړي چې د هغه په شانتې شم. په کټ کې به ناستې میوې ته به دې زړو شي، دې خولې له به دې راشي. وجنل جنتین دان، او چې کله میوه روشو کې اسخا پکې نشته، ګنده پکې نشته، انزل پکې نشته، ابه وخورې. او چې دې روشو کوله د هغې په ځای فوراً بله زرغونه شي. نه پکې راکوټې او دسماتې شته او نه لوې، نه د خولې لاړې شته او نه د پوزې ګن، او نه پکې خیرې شته. خلق بلامبي، خو د خوند دپاره بلامبي. خیرې په جنت کې نشته، او نه سړی وجود خیرنېږي. او خوله به یې لکه د خوشبویه مشک او عنبرو په شان خوشبویي کوي. او چې خوراکو کې یو اګرمې به وکړي، به ښه اګرمې به ني، او به ښکلې خوشبویي وکړي، بیا به د شوق پیدا شي. او په درستخان چې درته کومې مشروبات پراتی، درستخان به ولګي، خلک به پې ډوډۍ خوري، نو په هغې چې مشروباتي ابه بند سیلبند، لکه اوس هم دا شربتونه او سیلبند. رحیق مختوم، تسنیم قرآن شریف کې الله فرمای، او ختامه مسک، هغې چې کوم مهر دی به هم د مشکو وي. ګنده به ني، لکه د دنیا بوتل چې لاس کلاوې لاس دې تور شي نو زر یې په کپړه پاک کې، نه هغه چې ته کلاوې سیل ماتی لاس نه خوشبویي به دې ځي. ای رونو په دې آیت به درته خلاصه کم چې قرآن شریف کې الله فرمایي وی نزلا من غفور الرحیم. هلته به هر وخت میلمه. دنیا کې د کور ډوډۍ یو شانتي او د میلمستیا جدی. میلمه له خو خلک ښه شی تیاروي که نه، نو په جنت کې به سړی هر وخت میلمه، او د چا میلمه به د رب العالمین. نو چې میلمه او د الله میلمه، نو ته خپل اندازه بیا لګو چې الله به څه درکوي. نو په دغه بازارونو کې به د جنتیانو یو بل سره ملاقات کېږي، غټې مرتبې والا او لاندې مرتبې والا.
یو بل سره ملاویږي او یو بل سره به ګپ او شک شپ لګوي، خوشحاله وي. د حورو بزان لده ټنګ ټکور دی بی، دا دنیا ټنګ ټکور نه ګوري، را غونډېږي به او یو بل سره به سندرې وي. نحن الخالدات فلا نبیدو، مونږ خو همیشه ژوند دی او مونږ له زړېدل نشته دی. نحن الناعمات فلا نبأس، مونږ څونه خشته ښکلي یو او مونږ باندې څه تکلیف به نه راځي، نه لاسونه چې پړېږي او نه مخ چې پړېږي او نه بوډاوالی راځي. طوبى لمن کان لنا وکنا له، هغه خلک څه خشته دي چې مونږ د هغوی دپاره یو، هغوی زمونږ دپاره دي. خوشحاله به یو بل سره ښکلی ژوند به تېروي. حضور پاک فرمایي وی د یو جنتي په کور کې به یو ملغلره وی، ډډه ملغلره یوه، او 80 میله کې به دا ملغلره 80 میله کې، او د دې ملغلرې په یو ګوټ کې چې کم خلک اوسېږي د بل ګوټ خلکو نه بني خبر چې هلته څوک اوسېږي. ته وی دا دومره مې هورې دی او دومره ښځې په جنت کې، نو طاقت به مې وي که نه؟ نو د یو جنتي طاقت د دنیا د 100 ځوانانو برابر دی. او چې کومې ښځې دي عربا اترابا، دا به ستا امزولې به په عمر کې به دنه مشرې نه، امزولې به دي. او د خپلې بیبي سره به سړی هر وخت داسې وي لکه دنیا کې چې سړی وادو کې او د واده لومبۍ شپې وي. دا د انسان ښکلی ژوند. او څوک به پردی ښځې ته نه پسخېږي او نه به یو ښځه پردي خاوند ته پسخېږي. رونو په دنیا کې چې کم نعمت څوک ګټل غواړي نو ملاویږي. بعضې خلک یې حاصل کی، یو سړی وي ډاکټر جوړېږم نو ډېر ډاکټران جوړ شوي، یو سړی وي انجینیر جوړېږم ډېر شته، یو سړی وي عالم جوړېږم نو عالمان ډېر شته جوړېږي شي، وزیر جوړېږم نو ډېر خلک وزیران هم دي، یاره بادشاه به جوړېږم نو ډېر خلک بادشاه ته هم رسېدلی، یاره کارخانه نو ډېرو خلکو کارخانې هم شته. د دنیا دا ټول نعمتونه چې څومره دي که یو سړی حاصلی نو که ټول نه یو کس ته هغه شی میلو شي. لیکن که دنیا کې یو سړی دا غواړي چې زما دا رنګ او شکل دی بدل شي، دا نشي بدلولی ځان. دا د امریکې صدر هم ځان نه نشي بدلولی چې زما دا شکل دی بدل شي او زما دا پوز او غوږونه دی بدل شي او زما دا رنګ دی بدل شي. عارضي به بدل شي خو بیا به هغسې شي. او په دنیا کې رسول الله مبارک فرمایي په آخرت کې به بازاري، پای کې به شکلونه لګېدلي، جنتیان به پې چکرې لګوي. د یو سړي به یو شکل خوښ شي، دی به پکې ورننوځي هغه شکل به یې جوړ شي. نو شکل هم ستا په خوښه او رنګ هم ستا په خوښه. وفرش مرفوع قرآن شریف کې الله فرمایي. د دې څه مطلب؟ حدیث پاک کې راځي وی د دې دا مطلب چې دا اعلی بسترې بی او دا مرفوع، دا به د یو بل نوچتې داسې نی، دا به په غټو غټو مرتبو کې بی. د یو جنتی مرتبه به د بل نه 50 میله اوچته بی او د چا د 500 کالو په مزل به د یو بل نه بسترې اوچتې بی. دا جنتیان بی. د دې ټولو جنتونو د پاس یو جنت دی، هغې ته جنت الفردوس وی. او چې په جنتونو کې څومره ولی بیږي، دا ټول د هغه جنت الفردوس نه پکې روانې دي او هغه پکې بیږي. او دا ولی د هر جنتی کور ته رسېدلی دي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د ټولو نه ادنا جنتی به څوک وي، لاندې جنتی وی دا به یو ګناهګار سړی وي، الله به د جهنم نه وباسي، گناہونه به ته الله په جهنم کې ورجي او به خود نه دی، گناہونه به ته الله په جهنم کې ورجي، نو پروردگار به د جهنم نه وباسي. کہ جہنم نے اللہ وباسی نو فرشتو تبوی پر غاڑے کینوے نو کہ دے دوزخ تو گوری دے وی الحمدللہ اللذی انجانی من کے
خدای له ډېره لویه ثنا ده چې ستا نیزو راوویستم، خوشحاله به نو جهنم نه چې وځي دا مخ به یې سوځي تاو د وجې نه. یا الله یو درخواست ته کوم، ډېر احسان دی په موقع چې د دوزخ نه دې راوویستم، خدای دا مخ مې د دوزخ نه دی بل طرف ته واړی سوځي. وی بنده دا سوال بدل قبول کوم خو بل به وغواړي. وی نه بل نه غواړم. الله به فرشتو ته حکم وکړي ښه مخ وله بل طرف ته کړي، چې مخ وله بل خوا کړي نو یو سوری به وویني اوهو غلطه مې وکړه چې دغه سوال مې کړی وي ښه به مې فرشتو ته به یې راولي چې راولي هغه اوبو کې به ولامبي وجود به یې ښکلی شي، یخې به یوبس کي تنده به یې ختمه شي او د هغه اونې د سوري لاندې به کښېني چې داسې مخامخ نظر وکړي د هغې نه به ورته خشته اوبه ښکاره شي او د هغې نه ډېره ګوره اونه به ورته ښکاره شي. وایي به چې دا مې څه غلطي کړې ده، که هغه سوال مې کړی وي ښه به مې کړي. چپی بیا به یا الله یو سوال ده نه کوم، هغې ونې له مې لږ کدې بوتلم نو ښه به وکړي. ای بني آدم تا چې بل سوال نه کوم، وی خدای قسم درته خورم چې بل به نه کوم. وی ګورې بل به وکړې نه زما دې قسمي. حضور پاک فرمایي الله سره به وعدې وکړي او قسمونه به وخوري چې بل سوال به نه کوم. فرشتو ته به وي هلته یې بوځئ، هلته به د هغې نه علو بي او ښکلې سورې به وي، هلته به کښېني چې ساعت تیر شي د جنت دیوال به ورته راښکاره شي او د جنتیانو هغه شر او شور به هغه چغې به دې محسوس کي یاره که دا سوال مې کړی وي ښه به مې کړي. نو بیا به دې چپ وی یا الله یو سوال ده نه کوم، بیا څه وی خدای دغه دیوال له مې ور ورسې. وی ګوره تا څو ځله ما سره وعدې وکړو قسمونه دې وخوړل چې بل سوال به نه کوم، نو دا دې اوس بل سوال شروع کړو. وی خدای سم مضبوط قسم درته خورم چې بل سوال به نه کوم، خو دغې له مې ور ورسې. الله بیا هلته ور ورسوي چې هلته یې ور ورسوي او د جنتیانو چغې واوري او هغه شور واوري. یخ دا مې څه غلطي وکړه، که دا سوال مې کړی وي چې جنت دروازه نو دروازې ته خو مې دار څه کتل که نه، نو دی به بیا چپی نو بیا به الله ته وي الله یو سوال ده نه کوم، بیا څه وی دغې دروازې له مې بوځه. دی به یریږي ډایرکټ به دا غټ سوال نه شي کولی چې هسې نه الله خفه شي چې دوزخ نه مې راوویستې بیا مې ورخطا نه کي. خدای دې دروازې له مې بوځئ بل سوال به نه کوم. وی ګوره دوکه بازه څو ځله وعدې او قسمونه بورې بل به وکې. وی یاره قسمونه درته خورم ستا په ذات مې قسمي و مواثیق قسمونه وعدې بل به نه کوم. فرشتو ته یې ښه دې دروازې له یې بوځئ چې دروازې له ورشي او د جنت هغه دننه نعمتونه وویني او خوشحالۍ وویني، بیا ځان باندې چرته پیږي چپی یا الله دې جنت ته خو مې وردننه. وی الله به وی ماغ درکه یا بني آدم څه دوکه بازې څه وعده خلافې او څه دروغجنې څونه دوکې دې ما سره وکړه او څونه قسمونه او څونه وعده خلافي دې وکړه چې بل سوال به نه کوم او بیا کې وی خدای نو دا خو ما نه سپیره مه جوړوه که نه چې دا بار ناست دي خو دا سپیره دي وردننه مې کا. حضور پاک فرمایي وی خندل، چا ورته وی حضرت ولې دې وخندل؟ وی دا مې د الله غ حالت راته را منکشف شو، الله به وخاندي دته به وی ښځه جنت ته مې وردننه کړې، غواړه څه غواړې چې دې وردننه شي. وی خدای جنت خو ډک دی. نو بیا به ورته الله وی ښځه دا تا چې څه یاد کړو دا ما در یاد کړل، د دې لس چنده جنت ستا دی، لس چنده. اتستهزئ بی وانت رب العالمین. خدای ته خو ډېر لوی خدای ما پر ټوقې کې دومره څیزونه کم دي په جنت کې. الله به عزت وردننه شه د دې لس چنده ستا دي. حضور پاک وایي دا په ټولو جنتیانو کې د لاندې مرتبې جنتي دي، هغه د لوی مرتبې جنتي بلا څنګه زمارونو ہر قسم نعمت ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. قرآن شریف کے اللہ فرمائی چې څه غواړئ پکې شته او چې زړه کې م څه تېرېږي څه م خواهش یې هغه به درته په جنت کې میلاوي. زمونږ دا طالبان بعضې پکې نسوار اچوي
ناغی راته په درس کې چټ راولیږي وی چې څه تیریږي جنت کې هغه ملاویږي، نو جنت کې به نسوار ملاویږي او که نه؟ که یو سړی نسواري وی چې ماله پکې یو چونډی نسوار پکار دی، بیا بسی مونږ وایو نه په جنت کې نه برغی شته چې نسوار پکې ډغېږي، او نه پکې را ډزو مشین شته دا رضړو کې یا یو ځای بل ځای چې لګېدلي، دا نشته. ولې که د چاړه کې دا تیر شي چې نسوار، نورونو دا سیزونه به د چا پړه کې نه تیریږي، ګنده سیزونه به د چا زړه کې نه تیریږي، نه د چا په زړه کې د نسوارو شوق به راځي، او نه د سیګرټ او نه د چیلم او نه د نشې، نه د چا زړه کې به دا راځي چې زمارې بچې پیدا شي، او نه به د چا په زړه کې پردی ښځې ته قتل راځي، او نه به د چا ښځې پردي سړي ته قتل پړه کې راځي. غلط سیزونه د بچی د پیدایش دا سوچ پم د چا په زړه کې نه. یو صحابي تپوس وکړو وی صاحب جنت کې غنم جوار به کرلی کېږي که نه؟ حضور پاک وی او یو سړی به الله ته وی چې الله زما شوق د چې غنم وکرم، الله به وله تخم ورکي، وی زه دې پلانکي پټي کې وکره، نو هغه تخم چې دی په پټي کې اونولي نو په درب سترګې پرب کې به هغه زرغونم شي، او هغه به لوم شي، او هغه به تریشلم شي، دانې به م تیوځي، او دونه غنم به تی اوشي لکه د غرونو په شان غنم، دومره غنم. الله به ورته کې دونک یا ابن آدم، اے بنی آدم واخله دا غنم دی، یو شي باندې به ته موړ نشي، ته په غنمو څه کې؟ دلته کې هر څه ملاویږي درته، تیار خوراک درته ملاویږي، نه پکې بیمارېدل شته په جنت کې، نه پکې رونو مرګ شته، نه ډاکټر شته، او نه جون ختمېدل شته، او نه بوډاوالی شته، او نه د صحت خرابېدل شته. یو ورځ به شپه په جنت کې نشته، نه ستړیوالی شته او نه خوب شته. خلک به په تکیاګانو ډډې لګوي، خو ستړي کېږي به نه، د خوند دپاره به یې ډډې لګولي، او غټې غټې بسترې به یې هغې ته به یې ډډې لګولي، او زمارونو بوی پکې نشته، بدبویي ډیران پکې نشته، دا په جنت کې. او یو ورځ به شپه پکې نشته، او نور پکې نشته، یو شان سوري به په جنت کې. دا جنتیان به الله یو میدان کې راجمع کړي، چې راجمع کړي نو څوک به د نور په کرسو کښېني، او څوک د زمرد او د یاقوت او د لالونو او د مرجان په دې کرسو به کښېني. رب العالمین به ورته راښکاره شي. الله به دې تپوسو کې بندگانو وایه څه نعمت کم شته چې مانی در کړې؟ دی به وایي نه الله مونږ چې څه غواړو هغه مونږ ته ملاویږي. الله به ورته وفرمایي چې نه، یو شی پاتې دی، یو نعمت چې هغه لا ما نه دی در کړی. الله هغه څه شی دی زمونږ زړه کې خو نه تېرېږي. وی نه سوچو کې که نه یو نعمت مې له اوسه پورې نه یې در کړی. دی به وایي خدایه مونږ خو چې څه غواړو ملاویږي، او چې کوم ځای ته تل غواړې هغه ملاویږي، او همیشه خوشحالي د خوراک، اوبه، میوې، هر څه ملاویږي. وی نه یو نعمت پاتې دی. نو رب العالمین به ورته خپل ملاقات دیدار به ورته وکړي. یو روایت کې 1000 کاله دی او بلکې 80,000 کاله دی، چې 80,000 کاله د جنت خوشحالی چا لیدلی وي چې یو سکنډ د الله دیدارو کې هغه به تیری شي، دونه خوند به یې پکې. او چې څنګه موږ د جمعې مانځه له راځو، چې څوک د جمعې مونځ کې دا د جمعې د مانځه برکت دی، دقسې هلته خو یو ورځ ده، شپې نشته، د جمعې د هفتې په مقدار باندې به مسلمانان ځي او د خپل رب العالمین ملاقات به کوي. وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة، خوشحاله به چې واپس راشي په سترګو کې به هغه منظرې چې بیا به کله دا وخت راځي چې مونږ الله ووینو. کور ته چې راشي ښځې به ترې تپوس کوي، وی څنګه تاسو خو نن ډېر ښکلې نه یې او ډېر خشته نه یې او ډېر ښکلې خوشبویي ده نه نه ځي؟ دی به ورته وایي ولې به ښکلې نه یو، او دا خشته خوشبویي به راله ولې نه ځي؟
مونږ د خپل رب العالمین سره نن ملاقات کړی. ښځې به وایي واقعي چې د رب سره سړی ملاقات وکړي او د ښکلې خشته نه شي او خوشبویي ترې نه دي نو په څه به دي. رونو باران به په جنت کې کېږي. باران به څنګه ابا د دنیا د اوبو باران نی، هغه باران به د خشته اعلی قسم خوشبویو باران بی. د دنیا اوبه خو چې رابیږي تشې اوبي ابا خوشبویی وي او د هغې باران بی او خشته ښکلې هواګانې به پکې لګي. هغه هوا به ډېره مزېداره او د هر جنتي د کور ګوټ ګوټ ته به هغه خوشبویي او هغه هوا رسېږي. بیا به رب العالمین را یوځای کړي. دا جنتونه دی الله دې زموږ ستاسو نصیب او انشاءالله چې خدای به موږ دې جنت ته بوځي. ټول وایي انشاءالله. دا موږ له خدای پیدا کړي. شکر دی الحمدلله موږ د خدای نوم په دې جبالو او د خدای قرآن وایو او رب العالمین ته په دې تندي دا سجدې لګو او جماعتونه جوړو او د خدای او د رسول چې کم دین بیانې عالمان د هغوی سره مینه کو. دا د خدای د مخه کنه او د خدای د جماعت احترام کو خو د خدای د پاره او د الله د کتاب زده کړه کو دا د الله د پاره او په دې ژبه د الله نو مخلو نو انشاءالله چې جنت به خدای مونږ له راکوي. دا خدای دی اوبامله او د کافرو له نه پیدا کړي او نه بش او مش او ټوش له پیدا کړي. دا جنتونه مونږ تاسو له پیدا دي اعدت للمتقین. خو خدای دې مونږ پرهیزګاره کړي او خدای دې د رسول الله مبارک په مرګرتیا کې جنت ته بوتلی کړي. نو زما رونو بیا به رب العالمین راجمه کی په هغه میدان کې چې راجمه کی وی جنتیانو ته نعمت مړه کې تیریږي چې ما نی در کړې. نو نه الله مونږ خو چې څه غواړو ملاوي استا دیدار و پروردگار هغه ملاویږي. او رسول الله مبارک فرمایي وی دا ټول خلق به په یو وخت د الله دیدار وکړي. نو وی دا به څنګه اخو په اربونو کربونو مخلوق وی په جنت کې. نو نبی علیہ السلام مثال ورکوي وی تاسو چې د 14 سپومې وي او ټول خلق د سپومې ته ګوري د چا پکې شک کیدی شي چې دا سپومې نه ده وی نه او څوک بیله ټیل یو بل سره کوي د سپومې په لیدو کې وی نه وی دقه رنګې به رب العالمین ویني. نه به د چا شکي چې دا الله نه دی او نه به څوک یو بل سره ټیل کوي لکه څنګه چې د 14 سپومې ته هر سړی ګوري. دی مثال. نو چې الله بیا را جمع کی نو الله به تپوسو کې څه نعمت داسې شته چې هغه ما نه در کړی. وی نه الله چې څه مونږ غواړو هغه ملاویږي. خوراک میوې د ښکار غوښې الله ستا میلمانه مشروبات بیبیانې غلامان خادمان یو بل ځای ته تل رسېدل. خدای چې څه نعمت ته ملاو دی وی نه یو پاتې دی الله هغه بسي. نو رب العالمین به ورته وي ښه خوا ما ته غوږ کېدی چپ شي ټول به چپ شي. نو الله به ورته په خپل ښکلی اواز د قرآن شریف تلاوت شروع کړي. بنده له خدای ښکلی اواز ورکړي هغې کې څونه خوند دي. خشته اواز د خدای لوی نعمت دی. نو چې الله د الله اواز به څونه خشتی نو چې دا تلاوت الله شروع کړي دا جنتیان به ورته ټالی وایي اوري با چې دا اوس نه بس کېږي والله وایي. دونه خوند به چې د جنت تیرې شوې خوشحالی به د خلکو نه یېرې شي رونو او چې واپس راځي په غوږ کې به د الله هغه اواز وي. نو زه پکې د ځانه یو ټکې ویم زیم چې بیا الله پاک د صورت رحمان تلاوت کوي چې څونه خوند به کوي. خشتم دی او ټول د جنت ذکرونه دي پکې. د جنت بیبیانې به داسې وي چې هغې له نه انسان او نه پیري د ګوتې نه دي وروړی. پاکی بیبیانې دي د هر چا بیبیانې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا خو د جنت د هر انسان جنت د دنیا د سوچندو نه زیات لیکن د یو چابک ځای چې په جنت کې چاته ملو شو د دنیا او مافیها چې څه په دنیا کې د هغې نه قیمت زیات.
خپلو بچو سره به پکې ملاقات کیږي، استادانو سره ملاقات به کیږي، دوستانو سره ملاقات به کیږي، پیغمبرانو سره ملاقات به کیږي، الله سره ملاقات به په جنت کې کیږي. حضور پاک حضرت بلال ته وای وی بلال ستا جنت ستا محل مم لیدل او ستا خزر مم لیدل، خوشطبی بیا کول. دا الله رسول څنګه وی زه روانم په جنت کې، یو ډیر اعلی محل و مزیدار داسې محلونه هم په جنت کې شته. پخوا به صحابه وی دا به څنګه اوس هغه پته ولګېده، شیش محل ورته وی چې د هغې دننه ناستې بار به راته ښکاري او چې بار ناستې دننه به راته ښکاري. اوس خو پته ولګېده شیشه کې دا صفت شته، پخوا به چا دا نه منله. په دې دوبی کې یې هوټل دی، آشنا هوټل دی، هغې کې چې سړی دننه ناستي په دریاب کې دننه دی، په سمندر دریاب کې دننه دی د هوټل، او ټولې کمرې په اوبو کې دننه دي، ټوله شیشه شیشه ده په اوبو کې دننه. سړی چې په کمره کې په کټ کې ناستي نو دا کبان درته ښکاري، ته به کټ کې ملاستې او د شیشې نه پورې غاړه به راته کبان ښکاري. کبان را په منډه شي، ته به وایې زما په دې کټ رالل، او شیشې سره به یو ډغره ووي واپس به شي، ټوله شیشه شیشه. او چې په دې منځ کې دا پیلرې نه دي دا ستنې، دیم په داسې اندازام شیشه ده، تا ته به پته نه دا پیلر دی، تا ته به یو داغ غوندې ښکاري، په داسې اندازه یې جوړ کړي دي، ټول په سمندر دریاب کې دننه دی. نو چې انسان له الله داسې ما چې ورته وکتل مې خدای انسان لرې دا طاقت دلته ورکړی، نو پروردګاره چې تا او په جنت کې څونه محلات اعلی اعلی یې جوړ کړي مې. نو زما وروڼو وی ما هغه هورې یو وله و په هغې باندې د هغې محل په خوا کې مخ باندې اوبه اچولې، چې اوبه به یې په مخ واچولې وی هغه به تې داسې لاندې څڅېدې لکه د ملغلرو په شان، ډېره خوبصورته. وی ما ته حیا وکړه، جبریل علیه السلام نه مې تپوس وکړو چې دا محل د چا دی او دا ښځه څوک ته وی ته په خپله تپوس وکړه، مې ته څوک یې او دا محل د چا؟ وی دا ستا یو امتي دی بلال ابن رباح، حضرت بلال دا داغه دی او زه د هغه په انتظار ورځې شپې تېروم. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته فرمایي وی عمر ستا محل مې ولیده، وی ډېر خشته و، ویړه مې وغوښته چې ور دننه شم، خو عمر ستا غیرت را مخکې شو نو دننه ورنرلم. ابکا غارو یا رسول الله، وی دا الله رسوله زه په تا غیرت کوم، وی جړل د خوشحالۍ نه چې زما جنت ته خو ته تللی وې ښه وه. وی داسې یو اعلی محلات مې ولیدل، ناشنا بلډینګونه. وی مې چې دا د چا دي؟ وی دا د عامو مسلمانانو. وی د هغې د پاسه مې د هغې نه اعلی محلات ولیدل، ځان له بهترین بهترین. خدایا دا چمنونه او دا بوټې ونې دا محلات دا د چا دي؟ وی دا د خاصو مسلمانانو. وی د هغې د پاسه مې ډېر اعلی محلات ولیدل، ډېر مزیدارو، دا د چا دي؟ وی دا د شهدا و شهیدانو دي. وی د هغې د پاسه مې د هغې نه اعلی بهترین محلات ولیدل، دا د چا دي؟ وی دا د صدیقینو دي. وی د هغې د پاسه مې د هغې نه اعلی محلات ولیدل، دا د چا دي؟ وی دا د پیغمبرانو دي. وی د هغې د پاسه یو خشته وریځ وه، تکه سپینه او ډېر بهترین اعلی محلو. مې دا د چا دی؟ وی دا ستا دی. وی ما وی چې پرېږدی چې د خپل محل ته ور داخل شم. وی نه ستا لاسه ټیم پاتې دی، چې هغه ټیم دې پوره شي نو هله به د خپل محل ته ور داخل دی، چې هغه ټیم دې پوره شي نو هله به د خپل محل ته ور داخل دی. وروڼو دا جنتونه چاله پیدا دي؟ الله قرآن شریف حدیث پاک کې حضور پاک فرمایي چې الله وی چې اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، چې ما نیکانو خلقو له دا خوشحالی تیاری کړي. دا قیمتي خوشحالی د دنیا د ژوند کې د پټې خوشحالی لپاره موږ څونه محنت کوو. سل 200 روپو دپاره سړی څونه د ورځې منډې تړلی وای، او دا میاشتې چې 5-6 زره تنخوا لې هغې له سړی څونه منډې وای،
او چې 10-12 منه غنمې په پټي کې زرغونېږي هغې له څونه وبخورې کې یو څونه منډې ترړې وي، حالانکې دا معمولي شی دی د جنت په مقابله کې، او محنت یې زیات دی. او د جنت څونه خوشحالی دی ګورې محنت یې کم دی. معمولی د دنیا په مقابله کې ډېر کم محنت غواړي. 5 منځونه دي چې سړی دا نشي کولی، خو دا قمقل. او زکات 40 حصه ده، او د رمضان روجي د ټول کال کې یو میاشت، او چې مال د سړي حج به وکړي چې نه اړو فرض نه دی، او د پردو حقوقو نه ځان ساتل رونو دا د جنت د تلو ذریعه ده. نو حضور پاک مبارک قرآن شریف کې الله فرمایي لنوریه من آیاتنا، وی ما پې د معراج دا سیلونه وکړل دې دپاره چې مونږ ورته د خپل قدرت نښې وښایو. نښې دا په دنیا کې د حضور پاک باندې د کافرو د طرف نه تکلیفونه تیرېدل، نو خدای پاک وته په دې میاشت کې غالب داسې دی، ښه اختلاف پکې شته، د دې میاشتې 20 باندې رب العالمین دا ډېر لوی سیل پې وکړ. دوزخونه وی دوزخ کې مې یو درز واورېد، درز وی چې دا درز د څه دی؟ وی چې دا کله نه الله دوزخونه پیدا کړل، نو د هغې د سر نه الله یو کاڼی ورغذار کړ، وی اوس هغه کاڼی د دوزخ ویښته ورسېد. نو دوزخونه عذابونه هم د خدای ډېر دي، او جنتونه هم ډېر. دوزخونه چاله پیدا کړي دي؟ کافرو له، او جنتونه مسلمانانو له. دوزخونه چاله پیدا کړي دي؟ هغه مسلمان له چې بدعمله دی، هغه سموده پکې وي بیا به یې تیله وباسي، او جنت د نیکانو بندګانو ځای دی. نو رب العالمین دې مونږ نیکان کي، او خدای پاک دې مونږ دغه جنتونو ته داخل کي. تا پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هرې جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. قرآن شریف کی راوالی او ښکلی کې نو ام په الله ثواب درکوي. رحمت شو که نه شو؟ چې دې سینې پورې دې ونیوه نو بیا هم په الله رحمت درکوي، ثواب دې کېږي. رحمت شو که نه شو؟ او چې هسې ورته ګورې بیا دې هم ثواب کېږي. رحمت شو که نه شو؟ او که رومال او کڅوړه دې وله جوړه کړه، الماری دې وله جوړه کړه، نو بیا دې هم ثواب او اجر کېږي. وایه اوس رحمت شو که نه شو؟ او چې قرآن شریف ته یاد که حافظ د قرآن شریف جوړ شوی، د دې نه لوی رحمت بل کم دی، ځکه حفظ په اسانه نه کېږي. دا انسان چې قرآن شریف یادوي نو دې 100 کرته یو آیت تلاوت کوي. دا د دپاره رحمت شو، د مور او پلار دپاره رحمت شو، د خاندان دپاره رحمت شو، برکت شو. او چې بیا قرآن شریف یاد کی، بیا یاد ساتي نو دور ولا کوي، نو یو رکوع 25 کرته او 40 کرته لولي. نو چې دې دور خلاصوي نو قرآن شریف یې 40-50 کرته خلاص کړي. په رمضان کې چې ختم کوي مونږ خو شاته ولاړ یو، اورو قاریان دروازې هغه تلاوت کړي چې راته د شپې یادي، د شپې بیا لولي، دروازې دور کوي د شپې لولي. څونه د قرآن شریف تلاوت، څونه برکت او فایده شوه که نه شوه؟ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار محترق. وی که قرآن شریف په یو سرمن کې بند شي او بیا دا سرمن اور ته وغورځولی شوي، دا سرمن به سوځي نه. زمونږ دا طالبان په مونږ سوال کوي، وی مونږ خو کله قرآن شریف په تعویز کې بند کو، په سرمن کې بند کو، خو اور سوځئ. رونو دا سرمن نه د انسان دا سرمن مراده ده. احاب دا کچه سرمن چې پخه شوي نی، او د نار نه د جهنم اور مراد دی. نو که دا قرآن شریف د انسان په سرمن کې بند شي او دی حافظ جوړ شي، او بیا دا انسان د جهنم اور کې غورځی، نو دی به نه سوځېږي. وایه برکت شو که نه شو؟ او یو بل حدیث پاک کې راځي چې کم انسان قرآن شریف وویلو. بل حدیث پاک کې راځي چې کم انسان قرآن شریف وویلوست او عمل یې پې وکړ، عمل ورسره دی، د مور او پلار ته به د قیامت پر ورځ الله پاک یو تاج په سر کړي. من قرأ القرآن چې قرآن یې ولوست
وعمل بما فيه چې قرآن کې کم آیتونه دی پاغي عمل مو کی. البس والداه تاجا یوم القیامه، مور او پلار ته یو قیامت پر الله یو تاج پر سر کی، او دا تاج کې به ملغلره لګېدلی غمی، دا غیو یو غمی رڼا به د دنیا د انور نه زیاتی. دا مور او پلار برکت شو. نو وی تاسو اندازو لګوي چې د مور او پلار دون عزت او اکرام کیږي چې دا چا قرآن شریف یاد کړی چې د بسونه عزت د خدای پنس. د حضور پاک صحابه کرامو په لاره تېرېدل. یو ګودر سره شپه شوه، په بخاري شریف کې حدیث دی. نو هلته د هغه ګودر په غاړه چې کم کلی و، د هغې خلکو نه یې ډوډۍ وغوښته، نو چا وله ډوډۍ ورنه کړه. نو اتفاق تا ګوره دا غریبانان خو نار پاتې شو، ماښامې میلاو نه شو. د کلي چې کم مشر و مارو چیچه، چې مارو چیچه د خلکو منډې ترړې ووالې نه جوړېږي. اخره کې سوچ وکړه وی دا میلمانه چې کم راغلي دی او د ګودر په غاړه دیره دی، هلکه دوی کې ګورو چې څوک دم والا شته که نشته. نو دوی لرالل وی هل فیکم من راق، تاسو کې څوک دمګر شته؟ ولی ان سیدنا لدغا، زمونږ د قوم مشر مار چې چلی دی، او سعینا له بکل هر قسمه منډې موالې، خو لا ینفع اس فیده ورته نه رسوي. په دې صحابو کې حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه موجود، هغه وی او مال دم راځي زه به دم کم ټیک بشي. الا شابه سړی را نمري زر پې دم واچوه، او ته وی مونږ خو دنه بېګا ډوډۍ غوښتې وه او ډوډۍ هم را نه کړه، د شوم پړق بچو، او اوس خیراتي دمونه غواړئ. خیراتي دم ناچو اوس به درته پته ولګي که بیګام ډوډۍ را کړې وه مفت دم مې دله اچو، بیګام ډوډۍ نه ده را کړې اوس خیراتي دم نه اچو. څه غواړې؟ نو روایاتو کې لږ اختلاف شته، خو کم مقدار به راته زه ذکر کم. وی 40 ګډې چیلې به را کوې، شکرانه ورته مونږ وایو. دا شکرانه زمونږ اصطلاح ده چې څوک په چا دم واچي لکه شکرانه والا ورکا، دا د شکریې نه ماخوذ، لکه تا سره هغې احسان وکړو نو تی شکر ادا که، او د الله هم شکر ادا که، صدقه وکړه. وی شکرانه به راکې څومره؟ 40 ګډې چیلې به راکې. دې ته زه وایم شکرانه وایي. ایو بابا استاد جي له ماشوم راوسته، وی په د دم واچوه جاړي، نو دم یې پې واچو، نو 50 روپۍ ورکړې. پخوا به 15 پاوه شکرانه وه، دې مشرانو ته پته ده، 1 روپۍ 4 انې به شکرانه وه. او اوس خبره 50 روپو ته رسېدلې ده چې د نسوارو غونډ هم پې نه کېږي. د نسوارو غونډ څو ته ورسېده؟ 10 روپو ته، شکرانه 15 روپۍ ده. نو دم یې پې واچو، شکرانه 15 روپۍ ورکړه، او ماشوم ټیک شو. چې کور ته یې بوت بیا په جړا شو. بیا راغې وی استاد یې ماشوم خو کور کې بیا په جړا شو. وی د 50 روپو د دم زور تر کوره پوري ته مضبوطه شکرانه ورکه چې بیا ټیک کېږي که نه ټیک کېږي. ولې د مندني ډاکټر له 50 روپۍ پیس ورکې، د 400 هغه چې لږ مضبوط ته 100 به ورکې، پېښور والا له 1500 ورکې، هغه ښه کار کېږي. نو شکرانه دیتا وی 40 ګډې چیلې به راکې. مجبور او خواران وی ډېره ښه در به کو، خو دم واچوه. حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه راغی او سورت فاتحه پې ولوستله، او لاړې به یې په خولې کې جمع کولې، او په هغه مارچیچلي به یې چوپ کولې. خدای پاک جوړ. دا بخاري شریف کې حدیث دی. ګوره چې جوړ شو 40 ګډې چیلې ته واغشتې. چې روان شو نور مرګري ورته وی دا دې څه غلطي وکړه؟ اخذت علی کتاب الله اجرا، وی دا خدای په کتاب دې اجرت واغی، دا خدای خو نه کړه. قرآن شریف کې خو الله تعالی فرمایي ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. الله وی زما په آیاتونو پیسې ماله، اجرت ماله،
او تا د خدای په آیتونو په صورت فاتحه په دم اجرت واغش دا خدای خو نه کړل هغه وی نه ما څه ګناه خو نه ده کړې ما په ناروا خو پیسې نه دي اخیستې په روا مې پیسې اخیستې دي سره اختلاف کې شو فیصله په دې شوه وی لاړ به شو د حضور پاک مبارک نه به تپوس وکړو که هغه وی چې د اجرت ټیک دی خو تقسیم به کړو او کوي چې د اجرت ټیک نه دی نو بیا به واپس به لاړل مدینه شریفه ته په مدینه شریفه کې د حضور پاک نه تپوس وکړو هغې خوشحاله شو وی ابو سعید تا ته څه پته وه چې په صورت فاتحه کې شفا ده دا خو ډېر ښه دم دې پې اچولی نریس پې جوړ شو وی صاحب دا ګډې چیلی مې په اجرت کې اخیستې دي دې سره څوک دا جیز دی او که ناجیز نو بخاری شریف کے حدیث تخا حضور پاک ورتو فرمائل ان احق ما اخذتم علیہ اجرا لکتاب اللہ وی بہترین اجرت خو اغا دی چی دا خدای پا کتاب دی واغشتو دا خو بالکل جیز دی سو پا گناہ خو دی نا دی اغشتی پا حلالو دی اغشتی یو سړی ډمې ګډه یو اجرت پیلی دا ګناه ده په ناروا اجرت شو یو سړی وی سی آر چلی یو اجرت پیخلی دا ګناه ده په ناروا اجرت شو یو سړی ټي وي په کرایه ورکوي دا ګناه ده په ګناه اجرت ګنی نو دا خو تا ګناه نه ده کړې دم دې واچو او قرآن دې ولوست نو دا خو حلال شی دی جایز دی مسلمان ته پکې فایده ده ډاکټر صاحب مسلمان ته فایده رسوي نو فیس اخلي که نه اخلي وکیل صاحب مسلمان ته فایده رسوي نو فیس اخلي که نه اخلي نو تام یو مسلمان ته فایده ورسوله هغه د جوړ شو او د خدای کتاب یو حلال عمل دی وکړو نو په حلال عمل اجرت حلالی جایزی ښه دې کړي بلکې یو دویم ټکي ورته حضور پاکو فرمایا وی اجعلوا لی معکم سهما وی مالم په دې ګډو چیلو کې سره کې د طالبانو ته هم په دې کې درې فایدې دي چې ولې عیسی غوښتا یوه فایده دا ده چې وروستو خلکو ته دا معلومه شي چې ګورې په دم اجرت اغشتل شکرانه اغشتل جیز دی حضور پاک پکې ځان لمیسه اغشته اوس بس تاسو یاره د طالبانو په ذهن کې یو سوال راځي چې په دې بل آیت کې خدا سره راغلل چې لا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا چې زما په آیاتونو پیسې مه اخلئ دا لږ شی دی د آخرت لوی ثواب ولې نه هلئ نورونو دا یاد وساتئ دا آیت کله نازل دی د دې شان نزول له به لږ لاړ شو دا چې کله مدینې منورې ته نبی علیه السلام تشریف یوړ او هجرت یې وکړ نو د هجرت نه پس په مدینه شریف کې هلته یهودیان اوسېدل چې دوی هجرت وکړ هغه یهودیانو چې تورات وکت نو د هغوی په کتابونو کې د حضور پاک مبارک صفتونه چې د آخر زمانه پیغمبر بی شکل به داسې وي مبارک سترګې مبارکې به داسې وي او ګرځېدل مبارک به داسې وي او خبرې مبارکې به داسې وي او عقیده به داسې قوم به داسې دا ټول صفتونه دا په تورات او پخوانو کتابونه کې بلکې د نبی علیه السلام صفتونه نه د هغوی د صحابو د ملګرو صفتونه هم پکې شته والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة دا تورات کې د هغوی صفت نو چې د ملګرو صفتونه شته د حضور پاک خو یقینا نو دی د تورات چې کوم مولیانو هغه زمانه کې هغوی د خپلو مشرانو ته وي سیاسي مشرانو ته وی دا خو رښتونی د خدای پیغمبر دی ځکه زمونږ په کتاب کې چې د آخر زمانې د پیغمبر کوم صفتونه دی پکې شته هغې سیاسي لیډرانو ورته وی دی مذهبي مشرانو ته وی پام کوئ دا خبرې ښکاره نه کوئ که دا خبرې مخکاره کړې نو اوس به دا ټول یهودیان مسلمانان شي زمونږ مشري به ختمه شي سیاست لاړ مشري ختمه شوه او ستاسو مذهبي پوزیشن هم ختم شو ځکه قوم رانه ټول مسلمانېږي نو دا آیتونه پټ کې ورې زمونږ پیسو ته خطره ده زمونږ سیاست ته خطره ده لکه نن چې کم نظام دی رونو
ننم چې دا څومره باطل لیډران دي د دوی سوچ څه دی دی د علماء قدر خلقو نه پټوي علماء بدنام کې مدرسې بدنام کې حافظان بدنام کې طالبان بدنام کې جہاد بدنام کې دین بدنام کې مدرسه بدنامه کې دا یو سوچ دی دا ولې که چرته د علماو صفت خلقو ته ښکاره شي چې علما کم حیثیت لري مدرسه خلقو ته ښکاره شي چې مدرسه څه حیثیت لري او عالم څه حیثیت لري حافظ څه حیثیت لري طالب څه حیثیت لري اسلامی سیاست څه حیثیت لري جهاد څه حیثیت لري که دا خبر خلقو ته ښکاره شي دا ټول خلق د لیډرانو ناراضي او ملیانو پسې کېږي د هغې سیاست بربادي هغې وی ملا بدنام کا حافظ بدنام کا مدرسه بدنامه کا چې دا خلق دوی پسې نشي او مونږ پسې شي بیا خو زمونږ لیډري ختمېږي او زمونږ سیاست ختمېږي نو په دې وجه ملا کې نکتې راوباسي او بدنامۍ عالم کې نکتې راوباسي بدنامۍ مدرسه کې نکتې راوباسي بدنامۍ او دین کې نکتې راوباسي بدنامۍ چې دا خلق ملیانو پسې نشي او زمونږ سیاست خراب نشي دا هغه د یهودیانو نظریه اوسه پورې را روانه ده نه هغې به د تورات هغه آیتونه پټول د دغې پیسو د سیاست او د خپل مشرع د خاطره نو الله دا آیت نازل کې چې لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا داسې مه کوئ دا لږې غوندې پیسې دي اخرت هم ځان له تباه او برباد کړ د حضور پاک صفتونه ښکاره کې ستاسو په آیتونو کې چې کوم د نبی علیه السلام صفتونه دي دا مه پټوئ دا ښکاره کې دا د هغې په حق کې نازل دی په دې کې نه چې په تعویض پیسې مه اخله په دې کې نه چې په درس تنخوا مه اخله په دې کې نه چې په قضا تنخوا مه اخله په عبادت تنخوا غشتی شي مثال به درکړم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام مبارک لومبی خلیفه دی د هغه چې څومره کار او عبادت وکنو اخو داسې بادشاهي نه وه لکه زمونږ ستاسو دا بادشاهي کې ده اخو خلافت علی منهاج النبوت و د پیغمبر خلیفه و د هغه چې څومره کارونو ټول عبادت و قضا کوله عبادت دی جهاد یې کو عبادت دی خلقو ته دین رسوا عبادت دی فیصلې د حق کوا عبادت دی او تنخواه غشتی را کنه نه غشتی صحابه ولا تنخواه مقرر کړی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ د عدل و انصاف حکومت کو عبادت دی تنخواه غشتی ده صحابه دے پا دے قاضیان مقرر دی قضا عبادت دی تنخواه پی غشتی ده مفتیان دی تنخواه غشتی ده اوسو ګوره د عربو دا غټ غټ امامان دي لوی لوی او دا سعودي د مکې مکرمه او مدینه منوره امامتی کوي تلاوت کوي په رمضان کې باقاعده تنخواګانې اخلي نو تنخوا غشتل ګناه نه ده په عبادت د هغې دا مطلب دی چې په تورات کې د نبی آخر الزمان کم صفتونه دي دا آیتونه د خلکو نه مه پټوئ د پیسو د خاطره دا ګناه ده نو آیت شان نزول خو هغه دی حکم عام دی ګوره دا نه چې هغې پورې مختص دی مونږ په مورد پورې اختصاص نه لرو حکم عام دی تر قیامته پورې عموم د حکم له اعتبار عموم د مفهوم له اعتبار تر اوسه پورې قیامته پورې چې څوک هم د الله د کتاب یو حکم پټوي یو آیت پټوي د پیسو د خاطره د دې آیت لاندې داخل دی دا ګناه ده دا یو طالبانو د پاره یو نکته راته نو دې نه معلوم چې سورت فاتحه کې شفا ده اوس بس تاسو په ذهن کې یو سوال راځي د هغې جواب دله کوم تاسو به وایئ چې صیب زه خو غریب یم او هر ماښام صورت واقعه لولم زه خو جوړ نشم دا فقر خو مې ختم نشو مور مې ناجوړه ده او د دنیا علاج مې والا وکړه او صورت فاتحه پې لولم اخو ټیک نشوه او زما خو یو اجتو او سار می سوره یاسین اولستا اجت خو می پورا نشو او جی امتحان می ورکړو انټرویو وسار لاړم او انټرویو کې خو ناکام شم نوکرۍ له سار وتم چې ما ته به نوکري میلو شي او سوره سار وختي می سوره یاسین اولس هغه اجت خو می پورا نشو یا حضور پاک فرمائی چې څوک آیت الکرسی لولي ماښام د الله د طرف نه او په دې یو څوکیدار مقرر د بچو د مال حفاظت وکړي
سیب ما خو آیت الکرسی لستے وا او بیا مم کندرو شو غلا نغلا وکړه. د دې جواب دل نرکم. دو قسم اسباب دی رونو، یو تا مادی سبب وی مادی جسمانی، او یو تا روحانی السبب وی. مادی سبب که یقین و عقیده نغواړي، که عقیده و یقین دیو ام کار ورکي او که عقیده و یقین دی نو ام کار ورکي. لکه مثلا د اوبه یو مادی شی دی، د تندې او د ختمولو سبب دی، زه بس کم که عقیده و یقین مې پېشته و که نشته د ما تنده ختمه. یا اور د حرارت یو سبب دی د ګرمۍ، زه ګوته پکې منډم، که عقیده شته که نشته ګوته مې سوځي. یا ډسپرین ګولی خورم، که عقیده مې پېشته که نشته یو مادي سبب دی ما نه خوله وباسي. یو روحانی اسباب دی. روحانی اسباب به اله فایده ورکوي، نتیجه به ورکوي چې سرسو ستا کلک یقین او عقیده وي، او که کلک عقیده دی نی بیا به کار نه کوي. او د هغې یو څو مثاله درته ښیم. مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ یو کتاب دے تسهیل المواعظ، هغه کې یو واقعی لیکل وی یو ملا صاحب د جمعې په مانځه کې تقریر کو خطبه کې، نو د بسم الله الرحمن الرحیم فضائل بیانو. نو دا ملا صاحب په جوش کې راغی، وی بسم الله وایا چې څه کار دې کیږي اجتې نه بدله خدای پوره کوي. نو یو باندیسی په دې مجلس کې ناستو، امیر سړی و، هغه چې دا واورېدل خوشحاله شو. استاد جي خدای د سره خو کا دم خو دې راته وخو، خو ډېر لیټ دی وخو، خو زه بیا هم ښه ده. نو چې به منزل راته نو لار کې دریاب و، په دریاب به کشتی کې راته، نو کشتی له به اجرت ورکو، مزدوري به یې ورکوله، نو کرۍ به یې لګېده. نو چې دې طرف نه لاړ، دا خو عجیبه دم راته استاد جي وخو، بس اوس به بسم الله ویم. او استاد جی پکې دام ورته ویلو چې که په دریاب پورې وځي بسم الله وایه نیغ پورې وځي خپه به دې نه لمدېږي. استاد جی شکر دی دا خو کرۍ بلا پیسې مانه کشتی والا اخلي. بس چې دریاب ته ورسېدو بسم الله الرحمن الرحیم، او په دریاب ورګډ شو. چې ورګډ شو نیغ پې پورې وت لکه په ځمکه چې سړی ګرځي. واقعي نه څپلی لمده شو، نیغ په لمده شو. اوس چې په دریاب راځي، دې طرف نه ځي هغې طرف نه راځي، بسم الله وایي او نیغ پېځي او نیغ راځي، خپې نه لمدېږي. نو یو ځل یې د استاد جي له ډوډۍ وکړه دې ملا صاحب له، تا له ډوډۍ کوم ما سره به ځې. نو دعوت قبلول سنت دی ډېره ښه ده. نو ورسره روان شو. نو چې دریاب غاړې له ورسېدل، له استاد جي بریک ونیو، ودرېد. مقتدي ورته استاد جي راځه که نه، ولې دې بریک ونیو؟ وی کوم خوا؟ وی د ما کور خو دریاب نه پورې غاړه ده. وی صبر وکړه چې کشتی خو راشي که. وی په کشتی څه کې؟ وی په څه کې به ځو؟ وی استاد جی چې تا ما ته دم خولو چې بسم الله وایه او په دریاب پرېږده لمدېږي به نه، نو هغه دم وایه که نه. چپشا سرکوزیه منغر کې زمونږ خولې نه دي ګورې، پام کوه دا کارونه کې. یو استاد جي تا ما ته دم خولی دی او زه خو همغه دم ویم او نیغ پې پورې وځم، همغه بسم الله ویم او پورې وځم را پورې وځم، په مې نه لمدېږي. استاد جي وایه لرې شه منغر کې اوس دې تا ترین دریاب ته وګوره، داسې ونه کې ګورې. دواړه سره په باز شو. مقتدي ورته وایي زه دنه مخکې کېږم، ته را لاس راکړه، که دې ډوب کړم مه راځه او که دې ډوب نه کړم نو راځه راپسې. مقتدي مخکې شو باندې سي، استاد جي نه یې لاس نیولی دی، پې نیغ روان دي، د هغه تجربه د مخکې نه حاصله ده. نیغ روان دي بسم الله وي، په اوبو داسې روان دي لکه د ځمکې په شانتې، او استاد جي د خپې داسې رپېږي را رپېږي چې خدای خیر پکې واچي، رو رو ورپسې روان. مولانا اشرف علي صاحب لیکلی دي چې چا دم دی د حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ په زمانہ کې لښکر یې ولېږه. د لښکر مشر حضرت سعد بن ابي وقاص رضی اللہ عنہ چې دې څنګه لاړ، اوس کشتی نشته، خو سمندر دریاب دی. دی په دې غاړه ودرېدل چې خدای پورې بادشاه کافر دشمن پورې غاړه دی. اوس به څه کېږي؟ څوک وایي واپس ځو. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ورتوی په دریاب ورزو. په دریاب څنګه ورځي؟ دا خو 100 زره فوټه اوبه دي،
دا څه کې؟ وی ګوره زه پې ورځم، که زه ډوب کړم تاسو مه راځئ، که زه ډوب نه کړم پورې ورته م راځئ راپس. نو حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه په اس باندې خپه ور واړوله او نیغ دریاب ته ور ورسېد او دریاب ته وی دریابه که ته په خپل حکم چلېږې درلم ډوب مې کا، او که ته د الله په حکم چلېږې نو زه د الله د رسول د خلیفه د حضرت عمر د فوج جرنیل یم او د الله په لار کې جهاد در روان یم چې ما خپې ته م راونه رسئ، او که په خپل حکم چلېږې چې څه دې خوښه یې کوه. اس دې پونده ورکړه او پې ورغې. اس په دریاب داسې روان و داسې لکه په ځمکه چې روانې، او چې فوج وکتل ټول لښکر ورپسې شو، پیاده دی او که اسونه دی او کوخان دی، په دریاب ټول لښکر داسې روان دی لکه په ځمکه چې رواني، نه د چا خپه لمده شو نه د اس او د اوښ سم لوند شو، یو خپه د چا لمده نه شوه پورې ورته. دا دویم مثال. درېیم هم دله درکړو. مصر فتح شو. د مصر گورنر په هغه زمانه کې حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه. نو مصر کې دا چې کم دریاب دی دریای نیل دی به کال کې یو ځل راپورته کېده او دونه به راوچت شو چې دا کلی به یې غرقو، مصر به یې غرقو. نو د هغوی یو خپل رسم و یو طریقه وه، هغوی به یو خشته جینۍ وکته ښکلې په ټول مصر کې چې به دې ښکلې جینۍ نه وه، هغې ته به یې کالي واچول او خشته جامې به یې ورته واچولې. نو چې دریاب به راوچت شو نو جینۍ به پکې وروغورځوله، چې جینۍ به دریاب ته ورسېده دریاب به ښکته شو. دې طریقه وه، رواج چې د حضرت عمر په زمانه کې دریاب راوچت شو. ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه ته خلکو وی چې زمونږ خو دغه رسم جینۍ به ورغورځو، دریاب به کینی ګنې نه کینی. وی پام کوئ جینۍ ورونه غورځوئ. وی بیا وی صبر وکړئ. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته خط راولېږ، سړی یې راولېږ. حضرت عمر صاحب یو دونه چټ ورک او اډر یې وکړه چې جینۍ ورونه غورځوئ، زما دا خط ور وغورځوئ دریاب ته. چې خط راورسېد دریاب داسې په غوړدانګو دی، سر ته راختلی دی، اوبه زیاتې شوي دي او قریب دی چې دا مصر غرق کې، او خلک دې صحابي ته لګیا دي ګورنر ته وی صاحب یو جینۍ به قربان کړو، ټول دنیا خو به بچ شي که نه، ګنې دا خو دا ټول مصر وړي. هغه وی نه به کوئ داسې. دی کې خط راورسېد. چې خط راورسېد دریاب راوچت دی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دریاب ته خط لیکلی دی. الله اکبر. ای دریابه که ته په خپل حکم چلېږې چې څه دې خوښه یې کوه، جینۍ نه در غورځو. که ټول ښار غرقې او کار څه کوې خوښه دې خپله ده. او که ته د الله په حکم چلېږې، زه د الله د رسول خلیفه یم، دا چټ مې در ولېږه، دا خط مې در ولېږه چې دا خط در ورسي چې فورا ښکته شو بیا راوچت نه شي. خط یې دریاب ته وغورځو، د سکندونو په حساب دریاب لاندې لاړ او تر هغه چې د دریای نیل لاندې تلې تر ننه پورې بیا په هغې کې سیلاب نه دی راغلی، بیا نه دی راختلی. دا ولې؟ دا د هغه یقین و، دی یقین و او کلکه عقیده وه. بل مثال هم درکو. د دلائل الخیرات یو حضرت لیکلی درود شریف پکې نبی علیہ السلام باندې جمع شوي. هغه د هغې د لیکلو یو څو وجې ښیه وجه دا ده. وی په لاره روانو یو ځنګل ته لاړم، وی په هغه ځنګل کې تږي شوم، اوبه نشته. وی یو کوی باندې مې نظر پرېوت، چې ورغلم ومې کتل کوی کې اوبه شته، برقه نشته. ډېر پریشان یم چې خدای دا به څه کېږي. وی دې کې یو جینۍ وګړې چیلې سرولې، جینۍ راله، کاکاجي خیر دی، ولې؟ مې بچې د تندې مرم تږې، اوبه نشته. وی دې کوی کې چې اوبه دي، مې بچې اوبه خو شته خو برقه نشته. وی کاکاجي دله راوباسم؟ اما وی راوباسم. وی ماشومه جینۍ راله د کوی په غاړه ودرېده او صدم یې وی او په کوی یې چوپ کړی. وی اوبه ورو راوچتېدې راوچتېدې خولې له راورسېد. کاکاجي څکه اوبه؟ وی ما په لپو باندې اوبه راواغېستې او ما اوبه وڅښلې.
وی بیا څه دم ووی او چوپ یې که اوبه ویخله بیا لاړې جینۍ مې د مټه کلکه ونیو بچې پیری او که فرشته دا دې څه چلو وی نه زه خو انسان یم او د انسان لور یم دا دې څه لوبه وکړه وی دا خو یو استاد جي نه ما یو دم اورېدلی دی یو استاد جي تقریر کو په تقریر کې دا ووی چې څوک څه قسم حاجت لري نو په نبی علیہ السلام مبارک دی درود شریف وای الله به حاجت پوره کوي نو چې زما ساجتي نو زه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم درود شریف وایم نه پوره کیږي تاسو لیدل درود شریف مې و چوپ مې کړې نو بسر لراله تاسو کړي بیا مې درود شریف اوه نو بس ویخله لاړ او دا غجینه د عقیده نو روحانی اسباب کلک عقیده غو زه یو مثال خپل در کوم اوس زمون په دې مرضو کې یو حضرت د حاجی عباس سره تعلق سید احمد شاه نوم فرمان حاجی صاحب ته پته راغی پیجه رحمان حاجی صاحب پیجه سید احمد شاه نوم خدای دې وبخي اوس وفات شوی یو مرضو دا زما چې شمدید واقع ده بالکل دی جمعات کې د تناستم هغه به یو صدام اچو په خلکو نو طریقه به دا وه چې هغه به اور بلکې چاړه به پکې کېښوده چاړه به سره شو زمونږ باباجي له به راته په هغه به دا دم اچو زمونږ وړه دوره وه او موږ ته طالبان ټول راوستو وي راشئ وګورئ که څوک دم منې نه نو راشئ ووینئ چې دم ثابت دی او که نه دی ثابت نو چاړه یې کېښوده په اور کې تکه سره شو نو چې داسې رنګ به بدل شو نو هغه دم به پې ووي چاړه به په ژبه راښکا په دې خپله ژبه او تاسو په خدای یقین وکړئ چې د ژبې به داسې سرخار وکړل یو سرخ به یې کړي لوګي به یې وکړل لوګي بیا به هغه چاړه راواغېسته ګرمه چاړه په دې پونده به یې مګله 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 ډېر سات نو پونده به یې راواغېسته د مریض په دا کونډی به یې کېښوده زور به یې ورکړ باباجي زمونږ به په دې خوله کې رومال نیولی و څادر ما یې دا ولې وی دومره تو راکې را دننه کړي چې دا وجود مې دننه سوځي بیا به یو ورځ نیمه پس د هغه ځای نه اوبه را روانه شي نو څه موده به یې خپې ښې وې هغه به پې کال پس یو دا دم اچو نو ما ورته وی سید احمد شاه صاحب ته مې د اجازه ماله راکړه وی ډېره ښه ده نو یو ټکې راته وښو وی دا د جمعې په شپه 1500 کرته ووایه چې دا اجازه دې پخه شي همې پخه کړه نو بیا وله لاړم نو چې لاړم مې اوس اجازه دم اجازه راکړه نو اور یې بل کو چاړه یې پکې کېښوده چاړه سره شوه داسې سره شوه چې رنګ یې بلکل بدل شو چاړه یې راواغېسته هغه دم یې پې چوپ کړې او چې جوب یې کړې په دې خپله ژبه یې داسې یو کش ورکړو داسې لوګي وکړل دې ژبې کېنه پسې هسې لوخړې یې وکړې چې لوګي یې سینګ وکړل نو مال یې چاړه راکړه چاړې ماله راکړه وی واله دا دم پې واچوه اجازه مې درکړه په ژبه راکاږه چې ما د چړې هغه رنګ ته وکتل هغه تکه سره وه نو زه غلی شم مې په خپه راکاږم وی نه ګورې که په خپه دې راښکه اوس د له خپه سوځئ لاول به په ژبه راکاږې وګوره ما ته چې ژبه یې راښکه هغې داسې لوګي وکړل چې زه ته یې خوا شومه د هغه د هغه ژبې د هغه تو نه ویرېدم وی په ژبه راکاږم ما کاکا په ژبه نه راکاږم زموږ د خلکو خو دغه یو ژبه ده دې نه دې خلاص کړو بیا به څه کوو په خپه به زړه کې مې ځکه خپې وسوځوله خو علاج به ونه وکړو ټینګه شوه خو د دم به زده شي ما ته ویل اول به په ژبه راکاږې چې یقین دې مضبوط شي د هغې نه پس به په خپه راکاږې په ژبه دې رانښکله نو ګورې خپېلې یو نس ما ورته وی خدای دې د سره خو کاړو دا دم زده کوم د خدای دې څوک د چا دردونه هغه ښه نه کړي زما د چا په دردونو سوز مونږ له ژبه سوځی ټینګ ورته والله ټینګ نه شوم ورته ما وی دا څه مصیبت دی ژبې له میدانه په قرآن کې شته نه په حدیث کې چې په ژبه چاړه راکاږ ما ته ملا سړی وایي ګوره دلایل خپل وی خو دم به هله ستا مضبوطېږي چې یقین دې مضبوط شي او په ژبه راکاږې مې په ژبه نه راکاږي او دا الله ګواه دی که لالاجیري ته پته وي سید احمد شاه صاحب او بلکل دا ګواه پکې بل راغی هغه به بلکل تکه سره کړه او ژبې له به یې کلس ورکړه او په پونده به یې هغه ګرمه چاړه راښکله دا روحاني اسباب عقیده او یقین غواړي
نو سورہ یاسین حضور پاک دروغ نه وی، الصادق المصدوق رښتونی پیغمبر دی، خدای مو ته رښتونی وی، او عوامو د پیغمبرۍ نه مخکې ورته صادق وی، رښتونی ذات دی، دروغ نه وی. سورت فاتحه کې شفا شته، سورہ یاسین ستا حاجت پہ اللہ پورا کئی، سورت واقعہ وے ستا فقر فاقہ خدای ختمی، آیت الکرسی وے اللہ و در لسوکیدار مقرر کی، خو کلک یقین و عقیدہ غواړي، روحانی اسبابو کې دا شرط. نو قرآن شریف په هر توګه د فیدی کتاب او د هدایت کتاب مونږ ته ځان لرې کړی. که ته حفظ وکړې او حافظ شې د قرآن شریف، دا خو ځان له برکت، او که علم د قرآن دې زده که، علم خو ضروري دی چې عمل پې وکړې. رونو هغه کتاب دی چې قسم دی د دواړو جهانو مبارک سردار څومره لوی شخصیت تیر شوی، لوی شخصیت چې د امت سفارش بکئی، او په امت کې د هغې خلکو سفارش بکئی چې کم گناه کبیرې والا دی. شفاعتی لأهل الکبائر من امتی، چې کم گناه کبیرې والا دی وی د هغې سفارش به کوم نبی علیہ السلام فرمایي. او څومره لوی نیکۍ دي او څومره لوی ثوابونه دي، لیکن قسم دی که حضور پاک د قرآن نه ځان مستغني کړي، ځان یې قرآن ته محتاجه ګڼلی دی او د قرآن شریف تلاوت یې کړی دی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی ټوله شپه به نبی علیہ السلام مبارک ولاړو د قرآن شریف تلاوت به کو، او جړل به وسره، ولجوفه عزیز کعزیز المرجل، وی دې سینې به داسې غرار کو لکه کټوی چې غرار کوي، او دومره اوږد تلاوت به کو، قیام به کو چې حتی تورمت قدماه، د خپې مبارکې به پړسېدې. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ به د شپې تلاوت کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ به د شپې تلاوت کو. یو ځل حضور پاک مبارک سار دواړو ته وی ابوبکر بیګا پتا تیر شم، تا خو ډېر غلی غلی تلاوت کو. وی قد اسمعت من اذا الله رسوله، کم ذات چې زما پټې پټې اوري هغه ته ما ورول کول، زما پټه اوري. عمره وی تا خو ډېر تیز تلاوت کو. وی د الله رسوله وی اوده مې راوي خول او شیطان مې شړه. نبی علیہ السلام ورته دا ونه فرمایل چې نه د شپې خوب کوئ عبادت مه کوئ، ټیک ته وایي څه خوب کوئ خو عبادت هم کوئ. عمره ته لږه واس ښکته که چې معذور ته، مریض ته، بیمار ته، اوده ته تکلیف نه. ابوبکر ته لږه واز اوچت کا، څوک ویښتي چې واوري چې هغوی ته فایده ورسي. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ به د قرآن شریف څونه تلاوت کو. بیت الله شریف ته ننوت، د دوو رکاتو نفل نیت یې وتړه، په دوو رکاتو کې 2 ځله قرآن شریف ختم کړی دی، او د قرآن د پاسه ته ساه ختلی ده، تلاوت کوي او ډاکوان باغیان پې ورلل. نو خلک خود کوټې ته منډه کي، لاسونه پورته کي، هغه وی لکه سین چې حابیل باندې قابیل غزار کو، هغه سوی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، که ته ما باندې لاس اوچتې ما وجنې، ما انا بباسط یدی الیک زه تا نه وجنم، الله نه یریږم. که تاسو ما وجنې قرآن نه نه پاسم. قسم دې د قرآن شریف د پاسه شهید کو او وینې په قرآن پرېوته. هغه قرآن اوس هم په ترکیه استنبول کې پروت. زمونږ اکابر ائمه حضرت امام شافعی رحمت الله علیه د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته سفر کوي، 14 ورځې مزل یې کړی دی، 14 ورځې. په 14 ورځو کې 14 کرته قرآن شریف ختم کړی دی. زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صرف په رمضان کې به 1 شپې ته ختمونه کول، یو ختم به په تراوو کې کو، او دویم ختم د تراوو نه پس به 2 رکعاتو نفل نیت وتړو. نو په یو رکعت کې به یو ځل قرآن شریف ختمو، په بل رکعت کې به بل ځل قرآن شریف ختمو. امام احمد ابن حنبل د قرآن شریف د مخه دورې خوړلې وې، په کوړو یو ظالم بادشاه والي، نو په کمیس باندې وینه پرېوته. نو امام شافعي صاحب استازو هغه ول استاذ راولېږه، احمد ابن حنبل ته وی زما شاګرده دا کم کمیس باندې کې د قرآن د مخه ته په درو والی شوی ستا وینه پې پرته ده، دا کمیس ونه ویندې دا ماله په تحفه کې راولېږه، تحفه کې راولېږه. هغه دقسې غونډ کو، امام شافعي صاحب له په تحفه کې ولېږه. امام شافعي صاحب ته چا وی په دې څه کې دا خو د وینو کمیس دی. وی زما شاګرد احمد ابن حنبل د قرآن په یو
باب کې پدې والے شوی دی، پدې کمیس هغه وینه پرته ده. زما وصیت تا دی چې ماله کفن راکوي نو ماله به پدې کمیس کې کفن راکوي. قرآن ډېر بهترین کتاب دی، قسم دی، ډېر د عظمت کتاب دی. مونږ سره خدای ډېر لوی احسان کړی دی چې د قرآن غوندې د هدایت یو لوی سرچشمه مونږ له الله را کړې ده. لیکن رونو ګور یو خبره اخیری درته وایم، تلاوت د قرآن شریف شکر دی کېږي جماعتونو کې، په مدرسو کې، په کورونو کې الحمدلله حافظان ډېر دي، عالمان ډېر دي، ترجمې یې کېږي. یو حق د قرآن شریف پاته دی، زمونږ ستاسو د ټولو په غاړه کې پروت دی. حق څه دی؟ د قرآن نظام زمونږ په دې وطن کې نشته. قرآن کې الله فرمایي سارق و سارقة فقطعوا ایدیهما، غلغلین لاس پرې کې، الزانیة والزانی فجدوا كل واحدة منهما 100 جلده، زناکار سړی دی ښځه ده او ناواده کړي دي سنګسار یې کې. ولکم فی القصاص حیات، څوک چې عمل کړ قصاص دی واخلئ. الله وایي په دې عمل شته نشته، نظام د قرآن شریف نشته. ملک زمون پاکستان جوړ دی لري، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. قسم دی د دې دیله نه دی جوړ چې پولونه دی پکې جوړ شي. پولونه خو موږ له انګریزانو هم جوړول. دیله نه دی جوړ چې سکولونه دی جوړ چې سکولونه خو انګریزانو هم جوړ کړي دي. دیله نه دی جوړ چې موږ به سړکونه جوړو، سړکونه خو انګریزانو هم جوړ کړي دي. دیله نه دی جوړ چې اسپتالونه خو انګریزانو هم دور کې منځونه کې د انګریزانو په دور کې کېدل، اوس هم د امریکې کې منځونه کېږي. حجونه په انګریزانو دور کې خلکو کول، اوس هم د امریکې برطانیې نه خلک حج ځي. روجو باندې هغې پابندي نه وه لګولې، اوس هم په امریکا او برطانیې کې خلک روجې نیسي. خو قرآن محکومو، فیصلې په قرآن نه کېدې، نظام د قرآن نو، نظام د انګریز خپلو او قرآن قانون نو، قانون د هغې خپلو. نو زمونږ مشرانو قربانۍ دی له ورکړې، د ښځو نه پکې سینې پرې شوې او علماء کرام بربند د اور بټو ته وغورځولی شو او علماء کرام اونو پورې وتړلی شو، سزاګانې ورکړې. او ستاسو مشران زمونږ مشران څومره شهادتونه پکې وشو، څومره هجرتونه پکې وشو، دې دپاره چې یو داسې ملک مونږ جوړ کړو چې په هغې کې د قرآن نظامي. لیکن تر اوسه پورې زمونږ مشران مونږ هغې د قرآن نظام پسې په سترګو ړانده یو. داسې ده که نه ده؟